السلام علیکم. زیر نیوز څلورویشته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 2025 کال د سپتمبر 13مه نیټه. زه حنان حبیب زیم او تاسو ته د دې ساعت کورني او نړیوال مهم خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو مهم سرټکي: په افغانستان کې د انټرنیټ ناڅاپي پریکون ژوند، بازار، زده کړې او رسنۍ فلج کړي دي. په غزه کې د اسرائیلي یرغل له امله 45 نور فلسطینیان وژل شوي. حماس د ټرمپ د سولې پلان ارزوي. او د نړیوالو فعالانو د سمود فلوتیلا نومې سمندري کاروان د غزې پر لور بشري ماموریت ته روان دی او د خوندي تېرېدو غوښتنه لري. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د انټرنیټ ناڅاپي پریکون د خلکو، بازارونو، زده کړو او رسنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دا پریکون له بیګا راهیسې دوام لري او تر اوسه د حکومت لخوا کوم رسمي وضاحت نه دی وړاندې شوی. د زیر نیوز څېړنې ښیي چې لسګونه رسنۍ چوپې دي. د ژوندیو خپرونو لړۍ بنده شوې، آنلاین کاروبارونه فلج شوي دي او زرګونه زده کوونکي، محصلین او آنلاین کارکوونکي له خپلو فعالیتونو محروم شوي دي. د بانکي خدماتو، پیسو لیږد، حوالو او صرافیو چارې هم له خنډ سره مخ دي. شنونکي وایي دا یو تخنیکي مشکل نه ښکاري، بلکې ښایي د یوې سیاسي تګلارې برخه وي. داسې اندېښنې هم شته چې کېدای شي حکومت د بهرني انټرنیټ پر ځای د یو کورني یا بدیلې شبکې جوړېدو ته مخه کړي. خو د دې ډول ګامونو اخیستل به افغانستان له نړیوال اقتصاد، پوهې، تخنیک او آزادې نړۍ څخه نور هم لرې کړي. بل لور ته د غزې په محاصره کې د اسرائیلي بریدونو له امله لږ تر لږه 45 فلسطینیان وژل شوي دي. دا بریدونه هغه مهال ترسره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو 20 مادهیز پلان وړاندې شو. د قطر لومړي وزیر ویلي چې د ټرمپ په طرحه کې لا هم ځینې مبهم ټکي شته چې وضاحت او خبرو ته اړتیا لري. حماس ویلي چې دغه پلان لیکلې بڼه یې ترلاسه کړې ده او لا ارزوي، خو ټرمپ ادعا کړې چې هر څوک دا پلان ومني او که حماس یې ونه مني، اسرائیل به د امریکا بشپړ ملاتړ ولري. د دې ترڅنګ ټرمپ ویلي چې نتنیاهو د فلسطیني دولت مخالف دی، خو هغه دریځ درک کوي او درناوی کوي. په همدې وخت کې د برطانیا د ستاسي ګوند مشر جیرمی کوربین ویلي چې د غزې پر خلکو روانه نسل وژنه به د تاریخ په درسي کتابونو کې د شرم مثال وي او دا پریکړې باید نه ټرمپ، نه بلیر او نه هم نتنیاهو وکړي، بلکې د فلسطین ولس حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د ټرمپ په پلان کې د برطانیا پخوانی لومړی وزیر ټوني بلیر د غزې د مشر په توګه وړاندیز شوی دی چې دغه وړاندیز له ډیرو مخالفتونو سره مخامخ شوی دی. له دې سره هممهاله د نړیوالو فعالانو یوه سمندري قافله چې سمود فلوتیلا نومیږي دا مهال د غزې له ساحله 200 سمندري میله لرې ده او د خطر له زون څخه یوازې 50 میله فاصله لري. دغه قافله د بشري مرستو، درملو او عاجلو توکو یوه لړۍ ده چې هدف د غزې د کلابند ولس ته د سمندري دهلیز پرانیستل دي. تنظیمونکو ویلي د نړۍ د حکومتونو چوپتیا دا عادي خلک دې ته اړ کړي چې له قانوني خطرونو سره دا سفر پیل کړي. د اعلامیې له مخې د غزې کلابند دی د 2007 کال راهیسې د ژوند هر اړخ له ناورین سره مخ کړی او دا وختي حالت د فاجعې نه هم هاخوا دی. فلوتیلا له نړیوالو حکومتونو غوښتنه کړې چې د بشري ماموریت د خوندي تېرېدو ملاتړ وکړي. دا اوس زموږ د نن ورځې خبرونه. د نورو معلوماتو، راپورونو او ژورو تحلیلونو لپاره زموږ رسمي پاڼې ټولنیزې رسنۍ تعقیب کړئ. زموږ خپرونې په ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخواني ټویټر او یوټیوب باندې وڅارئ او تعقیب یې کړئ او موږ سره پاتې شئ.
زموږ رسمي پته ده زیری نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.